السلام علیکم د سکون رادیو اوریدونکو او د سوشل میډیا مینوالو شاعرانه بانډار خپرونې ته مو هرکلی. درنو اوریدونکو او لیدونکو، شاعرانه بانډار خپرونې کې موږ بیلابیل شاعران، لیکوالان او ادبفال رادود کوو. د تیر په څیر نن بیا هم په خپرونه کې را سره هلمندی خوږژبی شاعر ښاغلی عبدالرحیم صابر میلمه دی. تمه ده زموږ خپرونه تر وروستیو شېبو واورئ او په مینه یې وګورئ. له هر څه وړاندې ښاغلی صابر تاسو ته هرکلی. ډېره مننه انسه. په لومړي قدم کې تاسو ته سلامونه او د سوشل میډیا کتونکو او د اف ام اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله تاسو ښه یاست، اوریدونکي هم ورځ په خیر تر دې دمه رارسول. ډېره زیاته مننه ښاغلی صابر کور مو ودان چې دعوت مو قبول کړ. که وپوښتو ښاغلی عبدالرحیم صابر څوک دی، چیرې زیږېدلی او څومره زده کړې یې ترسره کړي؟ زه په د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ یم او پیلن په ښار کې ګزاره کوم. همدلته لښکرګاه ښار کې زیږېدلی یم. د شهید انجینر عبدالمتین علی لیسې نه فارغ یم. اوس مهال د طب پوهنځي 11 سمستر کې یم. ښاغلی صابر صاحب شعرونه لیکئ او کله کله مشاعرو کې هم ګډون کوئ. دغه د شاعرۍ ډګر ته راتګ څه لامل و؟ که څه هم تاسې طب وایاست، لږ څه سره لیرې ده. اصلا که په دې باندې بحث وکړو، د شاعري زما د پوهنتون نه وړاندې زما ذوق و. دا چې زه شاعر سوی هم نه وم، مخکې ما د شاعرانو سره اړیکې درلودې، هغوی سره ناسته پاسته. دغه څخه وروسته بیا چې کله فارغېږم د مکتب نه، نو بیا شعر و شاعرۍ ته لاس وراچوم، هغه شعر لیکم یا وایم. نو لامل یې ذوق دی. او اصلا که ټول شاعران وپوښتو د وطن حالات دې ته څوک مجبوروي چې څوک شاعر کړي. یوازینی احساس چې زه لرم هغه که څه هم شعرونه حماسي بڼه نه لري، خو ذوق مې د وطن حالاتو دې ته مجبور کړم چې زه شاعر سم. څومره وخت کېږي یعنې له ښوونځي د فراغت څخه وروسته؟ دا د شعر و شاعري ذوق چې دی اصلا ما بیخي د مکتب په 8 صنفونو کې درلودی. دا چې بیا قرار ورسره مخ ته تلم، نو 12 صنف څخه وروسته ما په شعر لیکلو پیل وکړ او لامل یې همدا و چې علاقه مو ورسره درلوده. مننه. شعر اورو ښاغلی صابر. په لومړي قدم کې به زه تاسو ته یو 3 بیتونه وایم. وایي: بې باوره سوم د عصر په دې دور او یارانو، بې باوره سوم د عصر په دې دور او یارانو، چیرې هسې پیدا نسو وفادار په خبرویانو. او تصوف کړم که زاهد سم چیرې لیرې د دې خلکو، تصوف کړم که زاهد سم چیرې لیرې د دې خلکو، که ناقصه زندگی کړم په ښار کې په څنګ کې د ښاریانو. او د پیرانو صحبتمن سم که زه خپله پیر د خلکو، د پیرانو صحبتمن سم که زه خپله پیر د خلکو، که مزل کړم په لور یې قوکاف ته د پیریانو. دا 3 بیتونه مې لیکلي. ډېر الله، ډېر ښایسته. څومره شعرونه مو لیکلي؟ د شعرونو تعداد نشته داسې خاص را سره، خو تر 100 مې شعرونه لوړ. تر 100 لوړ. او مخکې مو وویل چې تقریبا د ښوونځي له فراغت څخه شروع او تر دې دمه 6 کاله 7 کاله مې د شعر کاله کېږي. او طب پوهنځي به هم دومره وخت نیسي؟ طب پوهنځي هم دومره وخت نیسي. ټول مو غزل شعرونه لیکلي؟ ما په مثنوي کې هم لږ کار کړی، چون هغه نسته را سره. په مخمس شعر کې مې کار کړی دی، هغه هم اوس بېله نسته را سره. چون دغه غزل یو مروج شعر دی، ټول یې لیکي. او طبعا چې د زړه ټولې خبرې پکښې راځي، نو غزل شعرونه مې ډېر. په 6 کاله یا 7 کاله کې 100 شعرونه لږ نه دي؟ اصلا که زه داسې ووایم چې زما بالغ شعرونه 100 دانې دي د حساب وړ. د حساب وړ. او په اصطلاح نابالغ شعرونه چون د شاعرۍ لومړی ابتدا چې هغه طبیعي ده چې ما ته ګوډ پکښې راځي، نو چې حساب ور کوم دغسې شعرونه را سره چاپ کتاب چاپ نه لرم تر اوسه. ادبي اثر ځکه هڅه کوم چې شعرونه مې نور هم چې زه په دې باوري سم چې دا نور د چاپ وړ دي، باید ویې لیکم او هغه چاپ کړم. اوس تر اوسه که شاعر یم یا نه یم، خو ځان ته تر اوسه لا نسم ویلی، ځکه لا کار پاته دی. تر څو وروسته کتاب چاپ کړي. مننه ښاغلی صابر. بیا دې هم غزل اورو. یو بل غزل درته وایم. وایي: د هجوم کاروان پرېږدمه اجنبي سوم، د هجوم کاروان پرېږدمه اجنبي سوم، زه ملنګ سوم یا په شانې د صوفي سوم. او د چا یاد به کړم تازه په فلسفه کې، د چا یاد به کړم تازه په فلسفه کې،
را تازه کړم په فلسفه کې کائنات پر اسپړم فلسفي سوم او د رنګ تخم بکرم په خلوت کې د رنګ تخم بکرم په خلوت کې د سپین مخو په تور هسي تاوانې سوم او ستا دا جبر کړم سخت لکه جلات زه ستا دا جبر کړم سخت لکه جلات زه قاتل د خبریانو تل خونی سوم او د ژوندون څو خبرې دي بس خلاصې خو صابر پکې غرق سوی دایمي سوم. ډېر ښایسته ښاغلی صابر. ستا شعرونه مخکې ما هم واورېدل اوس ما هم واورېدل تر ډېره پورې ډېری موضوعات یې ګونګ دي او د فلسفې موضوعات او همدارنګه ډېری فارسي لغاتونه پکښې کار شوي دي. ولې دا ډول شعر لیکئ؟ ضرورت یې څه دی او د کوم لامل یا اصول له مخې داسې یو شعر لیکئ؟ مخکې موږ د دې یادونه وکړه چې شعر یو ذوق و زما دپاره. اوس نو که زه انتخاب کوم خپل د ځان دپاره چون زه باید چې د دې کړۍ راوځم عامیانه ژبې ته راسم د خلکو ژبې ته راسم کوښښ مې کړی دی. ولې ځینې وخت مطالعات او د لوړو غټو شاعرانو تاثیرات د دې سبب ګرځي چې ما دې ته وهڅوي چې بیا داسې یو شی ولیکم. او بل په شعر کې تقریبا تر ډېره مجاز طبعا چې زه ډېر نه یم ورسره جوړ پند او نصیحت واعظ او تصوف تقریبا چې هغه ته ډېر نږدې سوی یم د شعر په برخه کې. فکر نه کوئ ښاغلی صابر فکر نه کوئ چې داسې شعرونه ډېری کسان چې ګوري یا مطالعه کوي هغو ته د یو ډول د سر درد وګرځي؟ هغوی چې دا مطالعه کوي تقریبا نو هغه څوک چې علمیت د شعر په برخه کې نه لري. یعنې اصل کې موضوع دا است مثلا کیدای شي دا زموږ د راډیو یا د سوشل میډیا مینوال کیدای شي په دوی کې 100 نفرو کې 15 نفره علمیت ولري. دا 15 کسان یو ډول سرګردانه کوي نه په دې شعر باندې چې زه باید د دې چوکاټ څخه ځان راوباسم ولې چې دغه شی تقریبا ما ته خپل خوند راکوي. ولې زه وایم که شعر ولیکم دا چې تر ډېره پاتې شي. اوس په تصوف کې زه لا هم بیا غواړم چې دا کار وکړم کتابونه مطالعه کړم علمي شاعري او د پند دغه تقریبا زه خوند راکوي. او ښاغلی صابر صاحب موږ وایو چې شعر موږ د ټولنې لپاره لیکو چې بعض ډېر وژنی شي نو عین وخت کې ته وایې ما ته خوند راکوي. فکر نه کوئ چې دا خپل شعر تاسې یوازې مطالعه کوئ تاسې ته خوند درکوي نور کسان د هغوی د نظرونه د هغوی هغه څه چې مثلا باید په نظر کې ونیول شي هغوی ته مو ولې پام نه دی کړی؟ هغوی ته به پام راکوو. زه غواړم چې تقریبا پر روان وختو کې په مصنوي کې ډېر کار وکړم او زما ورته نیت هم و اوس رخصت هم یم دا چې زه نه یم ورته ماته سوی هغه بېله خبره ده غواړم چې په هغه کې بیا عامیانه ژبه وکاروم. تقریبا مصنوي محتوا داسې جوړه ده چې یو عنوان راکړي تر پایه مسلسل. خو زه متاثره سوی یم د دې شیانو داسې متاثره چې ما اورېدلې ویلې او اوس نو ذهنا داسې په دې برخه کې مثلا ستاسې د چا شعرونه ډېر مطالعه کوئ؟ اوس وخت کې عطایي ملا دی چې تصوفي شاعري کړې ده خوند راکوي. دغه رقم عبدالباري جهاني صاحب درویش دراني داسې خلک چې دي اوس په تیرو کې لکه ممتاز ورکزی چې هغوی تقریبا داسې یو شاعري کړې ده نو په دې خاطر زه د هغوی متاثره سوی یم. چون شاعر چې دی کله په دې برخه کې ځي خبرې هم زیاتې نه سي انصاف خپرونه به کمه وي. کله چې یو څوک اړیکه لري تاسو د ادبیاتو پوهنځي کې یاست هلته بیا ذهنا او علمي په علمي لحاظ ته د هغوی سره ملګري تاثیر نو په دې خاطر زه خو بیا هم کوشش کوم چې او تاسې د ممتاز اورکزي او ځینې نور غټو شاعرانو یادونه وکړله د هغوی هغه ابتدایي شعرونه که سړی وګوري لومړني سر کې ډېر ساده غږېدلي وي کله چې د عمر یې پوخوالي ته رسېږي لکه عطایي ملا بیا داسې اشعار لیکي مګر تاسې په کم عمر کې داسې د غټانو خلکو شعرونه لیکلي دي. دا مطالعې دي مطالعه ده. مننه ښاغلی صابر په دې خاطر مې دا موضوع لږ څه وڅېړل چې موږ او اورېدونکي ورباندې پوه شو. کیدای شي ستاسې شعرونه ډېری وخت د سوشل میډیا د رسنۍ د لارې او یا هم د مشاعرو له لارې ملګري اوري او دا یو پوښتنه ور پیدا وي چې ولې ښاغلی صابر داسې اشعار لیکي چې هغه کې تر ډېره پورې فلسفي برخه وي او هغه تاسې ورته جوته کړل چې د مینې او علاقې له وجې. شعر دې بیا هم اورو شعر چې ډېر غټ نه سي وایي څه صحبت له داسې یاره ته غوښتلی سي چې خیال کاندي د نورو په رمزونو. چون اول بیت دغسې جوړ سوی دی وایي څه صحبت له داسې یاره ته غوښتلی سي چې خیال کاندي د نورو په رمزونو څه هم فکره دلبر مومې په دې ښار کې
څه هم فکر دلبر مومې په دې ښار کې چې لاره وي جدا په دې مزلونو چون دا شعر ورد یو څه بیلانټ کو او څه به وکړم زه تمه له دلبره څه به وکړم زه تمه له دلبره چې اموخت وي د رقیب په خوله خویونو او څه حساب د شبګیروي تا نیولی چې یار نه بولې شبګیر په ستمونو او څه گفتار به وي د یار زما په زړه کې چې څه نه مني د عشق له کتابونو او که هر څو پرې د زړه خون خوړلی ما دی څه خاطر مني زما له کړاوونو او د صابر صبر نور هم زړه ته هزار کړي که هر څو پرې گزار وسي د غمونو. ډېره مننه ښاغلی صابر صاحب. خوندور غزلو کور مودان دا چې د خپرونې وخت ډېر زیات کم دی کنې غوښتل مو ډېر درسره وغږېږو انشاءالله نور خپرونې ته مو بیا رادوت کوو په دې برخه کې درسره وغږېږو. ستاسې له راتګ څخه ډېره مننه ډېره زیاته مننه. د سکون ریډیو اورېدونکو او د سوشل میډیا مینوالو نننۍ شاعرانه بانډار هم دومره وه. تر یو بلې خپرونې ښې چارې.